سلامونه او نیکې ښې تاسو ټول دوستانو ته له ژمنې سره سم میلمه را سره ده عبدالغفور له قره باغ ولسوالۍ ده. عبدالغفور د یو مشهوري او تکړه او هنرمندې نجیبه فیض ماما هم دی. ښه راغلاست. څه حال ده؟ خیرتي ده؟ په خیر یې؟ له قره باغه راغلی؟ هو صاحب. ښه ډېر ښه. څو کاله عمر لرې؟ هسې نه ولکه داس کلونې اویا به یم. 80 کلو. ښه ډېر ښه ډېر ښه. چیرې اوسېږې؟ اوس قره باغ کې اوسېږې؟ قره باغ کې مې خپل ځای ده، خپل چمبر ده. ښه ښه ډېر ښه. مېرمن او بچي لرې؟ یا صاحب یو همسایه راسره ده او هغه دا نه دا درېیم کال ده ورته پلار ډېر ښه په پنجاب کې و چې کار ما کوم دلته 100,000 غریبي دي 100,000 کارونه زه په پنجابیان جټان په کونه کې اخته ما 100 کاله ولیدي جټان پور نه پرېږدي په غضبو بختی پردی وطن دا درېیم کال ده ولکه هېڅ پته یې سته مړي ژوندی هسې قطار. ښه نو اوس کور کې تنها اوسېږي؟ تنها یم. همسایه راسره ده، مړي راپخوي، کاندیده مې دي، یو یې سړی دی، یو یې کوچنی دی، دوه نجلۍ کنکړي. د لګښت مصرف له کومه کوې؟ مصرف ورو دا دوکانداري کوه ته خدای مو رسوي. ښه همالته په ښار کې؟ په ښار کې بس ګرځم بازار ته بس سودا ترګر بې په ترګورس بالای نه کوم دا راځم مړي کور ته رسوم لمونځ اودسم کور ته رسوم. صحت دې څنګه ده؟ صحي وضعیت دې څنګه ده؟ والله نور خو ښه یم خو اوس لیسن د پښو سره ضعیف پکړی یم. نور تکړه یم. ښه د پښو درد لرې؟ پښو درد لري. نور بیدار یم. ښه نور ښه یې؟ نور ښه یم. ښه ډېر ښه. څوک مرسته در سره کوي کله وخت داسې خو دا کار خو به هم داسې وي چې ډېر خو به هلته چې ته کار کوې یو خپل لګښت پوره کوې؟ په لکاو د شاوخوا خو بیا داسې یو دوه درې په کلي کې لرم. یو دا ډاکټر لرم. کوم ډاکټر؟ دا ډاکټر زلال دا مرسته کوي انډوال مې ده. ښه ډېر ښه. یو درې نفره په کلي کې دغه دا نورو جیب هم خوندوله. ښه بس ته کې دي. په ژوند کې څه ارمان لرې؟ څه غواړې؟ بس ولکه ما دا پښې خدای جوړ کړې طبیعت مې سمسه وویله چې پاتې یو. ښه او بل غټ ارمان دې څه ده په ژوند کې؟ بس خو که خدای اوس راکړو یو ټیپ اجتم ته. ښه بل په اطراف کې خو بله دا جنګ او د اوس ستړی نه یې؟ یا د خو یاره کېټې ته مخامخ شرط دی چې ما لکه نایب چې وه خلک زلزلې ته غواړې چې دا جنګونه ورک سي؟ ما دغه قرار چې ارامه دی چې خو پاچاهي ده. ظاهرشاه وخت یې موږ عسکري وکړه والله که په 24 کاله کې ټکس زده دی.